دومره د برکت ډک کتاب دی چې د هغې مونږ بیان درته نشو کولی. ښکلول ثواب دی که څوک یې ښکل کړي. په ابو داود شریف کې حدیث دی. که څوک ورته هسې ګوري د برکت په نظر، قسم دی په دې کتو کې هم ثواب دی. او که څوک یې د سینې پورې ونیسي د محبت او د مینې په خیال، نو په دې کې هم ثواب دی. که څوک دې رومال ته وکړي، څوک ولا کڅوړه جوړه کړي، څوک ولا رحیل او الماری جوړه کړي، قسم دی په دې ټولو کې ثواب دی. ولی اللہ فرمائی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ دا خدای دا عبادت او دا اللہ دا نخو با عزت کے گو رہے. خدای پاک اخبر عزت کے. اللہ قرآن شریف کے اعلان کردی لا یمسہ الا المطہرون، کہ بل کتاب کا بیودس میں راغشتے شے، او چی ترسو دیودس نی قرآن شریف لگوتے نشے ہونے گناہ بکے. او که پلویم بیودسه که پا جنابت که نو قرآن ویلم نشی ویل دا قرآن شریف ممنوع دی، کده وی پی گناهگاره که. اللہ وی بل هو قرآن مجید، گور خدای و سر خپل صفت ذکر کئی، مهیمن امین مصدق. اللہ قرآن شریف کی پا خپل صفتونا کئی. قسم دی چه قرآن شریف کی سمر برکات تی پا مخدز مکبل کتاب کی نشتی. اولی غٹ دلیل دادا چه خدای خبر دی اور آلے گلی زمونگ دا ہدایت تپار دی، نو چه خبرم دا خدای شوی اور آلے گلی شویم زمونگ دا ہدایت تپار دی، نو چه دیکھ برکات دی نو برکت بپسکی. یو صلیت تلاوت کی، نبی علیہ السلام فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بہی لسنے کے پہ خدای وار کری. یو ځل سړی وړي، او که یو سړی بعضې صورتونو کې خپلې فایدې دي. یو سړی وي دا جتمند دی مو زما جت نه پوره کېږي. حضور پاک فرمایي چې چا سوره یاسین سحر وختي ولسته د ده ټول حاجتونه به خدای پاک پوره کړي. یو سړی وي د جناتو پیریانو نه تنګیم او د دشمن نه تنګیم. حضور پاک فرمای د شپې سملې آیت الکرسی لولا، نو خدای به دا ټوله شپه ته خو څه کې ستا یو حدیث کې د جوار ذکر هم دی، د ګاونډیانو به دې خدای پاک حفاظت وکړي. بیمار ما مور بیماره ده او نه جوړیږي، په ډاکټرانو ګرځم. حضور پاک فرمای سورت فاتحه په ولوله چف کا، خدای پاک به جوړه کړي. سحر او د کوډ او د جادو نه په عذاب یم. نبی علیہ السلام دا غي دم قرآن کې نه دی خوله، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، دا دواړه وایو په ځان چف کا، خدای بری د کوډ او سحر جادو نه په امن کې وساتي. غریب او فقیر ام درک د ډوډۍ مې نه لګي. حضور پاک فرمای ما خام نه په صورت واقعا وایا، خدای بری فقر ختم کی. یو مرګری وای یاره نیکه می کمی دی او د دنیا روزگار می ډیر دی، داسې وظیفه نشته چې زه هغه ووایم او زما عملنامه ډکه شي او تله مې پې ډکه شي، ولې نشته؟ نبی علیہ السلام فرمائی یو ځل چې چا سوره یاسین اولس دله به الله د قرآن شریف د لسو ختمو ثواب ورکړي. نشم ویلی سوره یاسین په ناظره میں قرآن نه دی ویلی نه راځي. خنو بلم شته څوک چې سوره اخلاص درې کرته وای د قرآن شریف د پوره ختم ثواب شو. نو چې 10 کرته یو سړي سوره اخلاص ولوس 10 کرته یو 10 منټه کې ویل کېږي چې خپلې 15 منټه. نو چې 10 کرته دی سوره اخلاص پیژنې کنه قل هو سورت دولستو، نو تعالی په خدای څومره ثوابونه درکړي. د قرآن شریف د لسو ختم ثواب دی شو. جنت کے بدل پہ اللہ محلم جوڑ کے سو محلہ پا لسو ذل و یو ذل محل، نو پا دیر شکرتو بدل خدای دری بلڈنگ و دری محلو نا جوڑ کی. وہ ہے قرآن شریف کی اس برکات شتا کہ رشتہ دمرد برکت کتاب. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. زمان علماء کرام بعض خود شفاء روحانی اخلی تکتم دا مانے درستم، خود بعض علماء شفاء جسمانی مرادا، ولی رست و رحمتن واو دا معطوف علیکی وی تغایری. نو رحمت روحانی شفا، نو دی شفا و جسمانی وی مراد را خدای پی جسمانی شفا ورکی. او داغی او مثال در تخیم دا حضور پاک صحابه او دل پلار روان، نو یوزے که شپش و دا یو گودر پا غاڑا،
او به پخوا کمې وي نو دا کلي به د ګودرونو په غاړه آباد. دا خلکو نه ډوډۍ غوښته چې موږ مسافر یو، موږ له روټۍ راکړې، نو خلکو ډوډۍ ورنه کړه شومان. خدای پاک د دې صحابه مدد کو. د دې کلي چې کوم مشر و ماروچیچ، بخاری ترمذی ټولو کې دا حدیث ده چې ماروچیچ هغې منډې ترړې سړی نه جوړېږي. چا ورته وی دا میلمانه لږ ښه غوندې سړي معلومیږي، دینه معلومات کو که دوی کې څوک دم والی. دې صحابه وله رالل وی هل فیکم من راق، تا کې څوک دمګرې شته؟ ولې؟ وی ان سیدنا لدغه، د قوم مشر مار لړم چې چلی دی او موږ ورله هر قسمه منډې ترړې والې، سعینا له هر قسمه منډې ترړې، خو څه فایده ورته نه رسي. نو دې کې چې کوم مشر صحابي حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه، هغه ورته وی او مال دم راځي، زه به دم کوم او خدای پاک به جوړ کړي. اله شا به راشه، سړی را نمري، وی زه مړه ده شوم پړق بچو. دا ګورې حدیث کې نشته، تاسې نه په ما اعتراض وکړئ. دا منطق چې څنګه د حدیث حجت مفهوم هم داسې سیاق سباق نه معلومیږي. دا ټکي بیګام د نه ډوډۍ وغوښته، ډوډۍ م رانه کړه، اوس خیراتي دمونه غواړه. نه چوم دم. وی ولې؟ پیسې راکړه، اجرت مزدوري غواړم. هغې ورته وی چې څومره مزدوري؟ موږ ورته شکرانه وایو. موږ خلک دم چې واچوي څوک دمګري دا لاس کې 5-6 روپۍ کېږي، دې ته موږ خلک شکرانه وایو. دا مشران وله دا نوم یې ښودلی. هغې ورته شکرانه نه، اجرت مزدوري، ټیټ مضبوط لفظ مزدوري غواړم. څومره مزدوري غواړئ؟ وی 40 ګډې چیلۍ به راکوې. که 40 ګډې چیلۍ م راکړې دم اچوم، او که 40 ګډې چیلۍ نه راکوې دم نه اچوم. زه اکثر وایم شکرانه دې ته وایي. داسم چې څوک دم واچوي نو 15 روپۍ وله په جیب کې واچوي. ځکه نه ته خو ډاکټر صاحب یا حکیم صاحب له 15 روپۍ ورکړه چې مخ د پشلقې دله واپس راوړي که نه. استاد جي له چا ماشوم راوست وي دا جاړي دم پې واچو، دم یې پې واچو، ټیک شو 15 روپۍ وله جیب کې واچوله. چې ماشوم کور ته لاړ، سړی واپس راغی، استاد جي هغه ماشوم خو کور بیا په جړا شو. بلاره خو ټیکو وی د 15 روپو د دم زور د کوره پورې. شکرانه دا د مشرانو یو طریقه راسته ده، هغې ورته اجرت وایي. 40 ګډې چیلۍ دا راوباسئ، دم باچوم خدای به ټیک کوي. مجبوره خواران وي ټیک ده، دم یې پې د صورت فاتحه چم. بخاری شریف کې حدیث ترمذی کې، مسلم ټولو کې شته. دم به چو او یو روایت کې داسې دي لاړې به خوله کې جمع کولې وی به پې ترکنې ورسره. خدای پاک مریض جوړ ټیک شو. چې ټیک شو نو 40 ګډې چیلۍ ته په مخه کړه. چا ورته وی لکه دا هم څه وکړه؟ دا هم خو نه کړل، د خدای په کتاب د مزدوري واخیسته. هغه وی ما څه په ګناه خو نه ده اخیستې، ډول سندره خو چا نه ده ویل. دا خو چې ګناو کې ذریعه د پیسو ګرځی نو دا ګناه ده. نو ما خو نیک کار کړی. ډاکټر چې علاجو کې فیس نه اخلي، حکیم صاحب علاجو کې فیس نه اخلي، ما ولا روحاني علاجو که ثواب په نیت یا کړی، ثواب هم خدای راکړي، د مسلمان ته خیر ورسوم. پیسې مې واغېست، لاړل مدینې شریفې ته، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو بوټو برابر وی صاحب دقسې سړی مار چې چلو د پې دم واچو خدای جوړ کړ. وی په څه دې پې دم واچوي؟ په صورت فاتحه. د هغه تحسین یې وکړ. تا ته هلکه څه پته وه چې دا دم دا خو ډېر ښه دم دې پې اچولی. صاحب مریض خو خدای جوړ کړ، مریض خدای جوړ کړ. خو موږ یو 40 ګډې چیلۍ په شکرانه کې روستي دي په اجرت دې سره څوک. نو زه به د بخاري شریف د حدیث الفاظ درته ویم. حضور پاک ورته فرمایل ان حق ما اخذتم علیه اجرا لکتاب الله. وی چې د خدای په کتاب د کومه مزدوري واخیسته ر دې نه ښایسته او ښکلې مزدوري بله نشته. ښه دې کړی. وی اجعلوا لي معکم سهما، وی مالم پکې سره کې
تبرعا ولی تی پکیسا غفتا چه تر قیامت پور سوک چون چران بیونه کی چه لکا پا دم پیسے غشتل گناہ دے دینا سا معلوم شوا دا صورت فاتحہ دا ظاہری جسمانی شفا شو اس بس تاسو دل کی سوال لازی تاسو بوائیں چه لکا من خو مور نا جوڑا دا صورت فاتحہ باندے مخلص دل شو آخر جوڑا نشو بالمرگری بوئی چیز خو ما خام نا پس صورت واقعہ ویم زما فقر ختم نشو بلوی اجت میں نے ہر سال سورہ یاسین ویم اجت خو پورا نشو زمارونو داما چی صدرتو وی خل زما دا خو مفہوم دا دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حضور پاک دروغ نو یغیر اشتیاوی نو ولی زمون دا کارونا نکیگی سورت واقع باندے فقر نہ ختمے گی پس سورہ یاسین جت نہ پورا کیے گی آیت الکرسی دا شپیوایو بیام دا شیطانانو نہ انسانی و جنی نہ حفاظت نشتا اور سورت فاتحہ پا مور چپکو جوڑی گی نا دا ولی پیغمبر مبارک خود دروغ نہ رونو دو قسم اسباب دی پا دنیا کی یو مادی اسباب دی اگا عقیدہ و یقین نہ غواڑی خپل نتیجه ورکي لکه ووره د پلاس کې ونی ودا د یخوالي سبب دی نو کستا په عقیده شته کې نشته لاس په دی یخی اور کې د لاسو منډه دا ظاهري مادي سبب کا عقیده او یقین د پښته کې نشته لاس په دی سوځيږي چې وبد اوس کله دا مادي ظاهري سبب د تند د ختمې دوه نه تند به ختمي او ډوډۍ د خوړه نو دا ظاهري سبب مادي د لوګي د ختمې دوه د لوګه به ختمي دا ظاهري اسباب عقیده او یقین نه غواړي او یو روحاني اسباب دی لطیف غیر مادی اغا مضبوط یقین او کلک عقیده غواړي کستا کلک یقین او مضبوط عقیده و کار بکیږي و الا فنا